سو دلته تړون نشته دی د نیوز سره یا د سوشل میډیا سره دغه خیال څنګه رالی چې یاره زه دغه رونه راغونډ کړم او دوی له یو پلیټفارم ساز کړم او دوی چې کوم دی پیسې وګټي دې کې داسې دي چې هغه موږ کوم غریب کور له ورشو د هغوی نه زموږ اخراجات ډېر زیات دي که نه لکه دغه یو کول او دغه په کوم نیت باندې راووتی دې کې به زه ووایم چې ډېر کسان داسې موږ اورېدلي دي شنګیم تر غوږو رارسېدلی چې یاره دا کوم پروګرام دوی راسازوي دوی د خپلو مفادو دپاره د خپل یو نوم دپاره د خپلو پیسو دپاره چې کوم دی دغه پروګرام یې راساز کړی دی دغه ګروپ یې راساز کړی دی څونه حقیقت دی جي څونه پورې پیغامونه تاسو ته میلاو شوي دي چې یاره دا خلک را یو کول نه دي په کار او د دوی له چې کوم دی فیسلټیز نه دي ورکول په کار بالکل ډیرو ملګرو پکې ماته دونه پورې ویلي چې قمقله ته په دې خلکو څه کې ستا خو چې دی په خپلو مسلو کې ډوبي نه دی به څه مایک راولي او څه به کار وکړي इलामा अबू अहमद मुतवक्कर मनपसंद शादी सोतन का रोग रिश्ता तोड़ना जादू टोना जायदाद का मसला महबूब को ताबे करना अभी राब्ता करें +92 301 199 5000 قدرمندو دا مخال زما سره عدنان بھائی موجود دی په کې پی کې میډیا ګروپ کمې خالي ځلې چې وي هغې ته نن چې کوم دی دغه ځان یې وربخلی دی او زه به ووایم چې ډېر زیات پروګرامونه وشول او هغوی نه به موږ دغه تاثرات اخلو دغه رایې به ترې اخلو چې یاره تاسو په کومو خیال باندې دا کسان راغونډ کړل ټولې خبرې به دوی سره ډسکس کوو شاړو الفاظو کې عدنان بھائی څنګه خیر دی جی ټیک ټاک حالات ښه دي سر تاسو ښه د کې پی کې میډیا ګروپ چې کوم دی څنګه موږ په میډیا باندې یو خبره شیر کړې هم وه چې زمونږ د کې پی کې په میډیا باندې چې څومره ملګري دي هغې به انشاءالله یو تنظیم سازي کېږي او د هغې به یو ټولنه کېږي او د هغې به یو ګیدرینګ کېږي نن الحمدلله هغه پروګرام وشو ډېر په ښه انداز سره وشو د کې پی کې د ګوټ نه میډیا اکټیویسټ راغله او زموږ مقصد او غرض هم د ګروپ دا چې دې خلکو ته چې کوم دی یو یونټي ورکو یو اتفاق ورکو اتحاد ورکو زموږ خپل منځ کې خلکو ته شو کړو چې به د میډیا ملګري خپل منځ کې هم ډېر ماشاءالله ډېر ښه تعلقات لري ډېر ښه سوچ لري عدنان بھائی زه به دلته یو خبره وکړم ستاسو خبره چونکې کټ کوم بخښنه غواړم کوم کسان چې راغونډ شوي دي په دې باندې ډېر زیات غټ تنقید او بلیم لګېدلی دی خلک وایي کم کسان چې دي دې کې به زه ووایم چې ډېر کسان داسې موږ اورېدلي دي شنګیم تر غوږو رارسېدلی چې یاره دا کوم پروګرام دوی راسازوي دوی د خپلو مفادو دپاره د خپل یو نوم دپاره د خپلو پیسو دپاره چې کوم دی دغه پروګرام یې راساز کړی دی دغه ګروپ یې راساز کړی دی څونه حقیقت دی جي درې خبرې تا وکړې درې واړه ما نه وکړې نوم پیسې او یو رانه بل هېر شو الحمدلله نوم هم شته دا ټول پښتانه مو پېژني شکر الحمدلله په هر ځای کې چې پښتانه دي ما به پېژني ماشومان مې هم پېژني د پہچان خبره به تم لري کو د پیسو خبره ده الحمدلله خپل غریبۍ مطابق چې څه دي الله پاک راکړي دي تاسو ته هم ښکاره دي خلکو ته هم ښکاره دي والله ته هم ښکاره دي پیسو ضرورت هم نشته او د نوم دپاره ما خو تاسو وایي چې موږ دا ټوله دنیا پېژني پس څه مقصد به زه د میډیا خلک راغونډوم او زه به تاسو دلته تړون نشته دی د نیوز سره یا د سوشل میډیا سره دغه خیال څنګه رالی چې یاره زه دغه رونه راغونډ کړم او دوی له یو پلیټفارم ساز کړم او دوی چې کوم دی پیسې وګټي دې کې داسې دي چې هغه موږ کوم غریب کور له ورشو د هغوی نه زموږ اخراجات ډېر زیات دي که نه لکه دغه یو کول او دغه په کوم نیت باندې راووتی داسې د قربان که نه چې میډیا باندې تاسو هم کار کوئ موږ هم کار کوو تاسو هم خدمت کوئ موږ هم خدمت کوو ته د مایک په ذریعه کې یو مظلوم سره ولاړې د ظلم خلاف روزې یتیم سره ولاړې د عام ولس سره ولاړې زم چې کوم دی د خلکو په مخونو خندا راولم زم خدمت کوم زمونږ او ستاسو کار یو دی لاره یو ده رخ سره بدل دی ولې موږ یو ځای کېدل نه دي پکار چې موږ یو ځای شو وی آر پاور ما دا خبر وکړه چې میډیا ماشاءالله یو ډېر ښه پلیټفارم دی د خپل اواز پورته کول لپاره بل د ټولو نه پلس پوینټ د دې خبرې جواب ته زه په یو دوه ټکو کې در کوم چې د راغونډېدو یو مقصد د ته ویم زموږ ډېر د میډیا ملګري داسې دي که نه یو پروګرام وشي د مایک سره چې کوم دی ته به کپن هم په سر تړې
ډیر پروګرامونه داسې راغلي زمونږ د میډیا ملګرو ته چې پروګرامونه کړي دا غزې نه راوتي ټلیفونونه پسې شوي دمکیانې ورته میلاو شوي پریشرایز شوي دي د قتل دمکیانې ورته میلاو شوي نو زه دا خبره کوم که چېرې موږ یو موټي یو تنظیم یو ګیدرینګ شو یو هغه چا خبره چې را یوځای شو نو دې به کم ته به دمکیانې ورکوي دا خلک به هم د دغې ظلم خلاف په ولاړي دا ټول ملګري به د ظلم خلاف ولاړي نو صرف مقصد هم دغه دی چې وی آر پاور ملګري یو شي ګیدرینګ وشي او ډېرې خبرې داسې راشي د معاشرې چې کم په کم ټاپک کار کولی چې په هغې باندې ټول ملګري په متفقه فیصله باندې کار وکړي څونه پورې پیغامونه تاسو ته میلاو شوي دي چې یاره دا خلک را یو کول نه دي په کار او د دوی له چې کوم دی فیسلټیز نه دي ورکول په کار یا چې کوم دی نو دا خلک به خپل هر یو سوشل ورکر یا جرنالست چې کوم دی هغه به خپلو مفادو دپاره تاسو سره ولاړي نو دغه خلک پیژاندل یا دغه کوم میسیجونه یا تاسو ته کوم پیغامونه چا درکړي دي بالکل ډېرو ملګرو پکې ما ته دونه پورې ویلي چې قمقله ته په دې خلکو څه کوې ستا سره خو ګاډې هم شته او ستا سره خو کور هم شته او هر څه دې برابر دی او کاروبار دې هم شته او هوټل دې هم شته او بلانکې هم شته او دفتر هم شته او نوم دې هم شته او چینل هم چلوي او په ځان د څه په سر باندې بوج دی ما ورته دا خبر وکړه د میډیا دا کوم ملګري چې راوتي دي خو په کیمرا ته ښکاري خو ته د بیک ګراوند نه خبرې څومره مسلې د څومره د ریسورس ایشوز دته دي چې زه د سپورټ وکړم نو دی چې کله منټلی تیار یو دی فاینانشلی کله سټرانګ نو دی به د عام ولس خدمت به مو کې د غریب سره به مور دی کې خو چې دی په خپلو مسلو کې ډوبي نه دی به سم مایک راولي او څه به کار وکړي